السلام علیکم ګرانو کتونکو د مصاحب جان اندلی په د ذوالفقار کې ویډیو نه تاسو ته مخامخ یم. شاعران ادیبان دي بدرو ملګرو سره خبرې وکړې. د پښتو ژبې ډېر استاد شاعر د پنځل کلي سره تعلق ساتي. مونږ ته بل اصل زده کړي دي. ډېر ښه ملګری بلا وخت ورکوي په ژبه په ادب ډېر مین دی. ډېر ښه نظم ډېر ښه غزل لیکي. نن سبا خو د اس ام اس په لاره باندې خورای نو مونږ ته راشي ښکلي بل ورځ مې نوی شی واورېد. زه هم په هغه راته وویې نو به ډېر ښه ډېر زبردست او زه دې تپوس کوم سردارجي رانه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. الله څنګه یې؟ ډېره مننه. مشاعرې دې راغلی؟ مشاعرې له بس راغلي وه. ضد به یې کړو کال یې کړو ډېره مشاعره ده او خامخا به څومره وخت نه دې مشاعرو پسې ګرځېږي؟ مشاعرو پسې تقریبا د 1987 د 87 نه ورپسې ګرځي. پلانګار دي د پښتو ژبې کلتور ورپسې تر لرې لرې ځي تقریبا لکي مروتو پورې تر کوهاټه پورې د شاندې غرونه پورې د کیسر پورې هسې بس چې څه ته ملګري وي او اطلاع وکړي نو خامخا تلول غواړي بس یعنی ډېره زیاته شاعري کې اوس هم بلا شاعري کې مخکې نه دې هم بلا شاعري خو ورته ډېره زیاته وي. شاعري تقریبا 14 کتاب دا تیار دي بالکل یو دین چاپول یو کتاب غواړي نو چاپول خو غواړي لازمي خبره ده. خو بس داسې حالات جوړ شي تاسو په خپله د ما د حالاتو پته را چې د کتاب ته ځان جوړ کړم نو په د مرګه څومره مسله راته پېښه بس هغه کتاب ماته ولیکې نمرې پاتې اوس هم لیک کوئ او لیک کوم سردارجي نه لوبې د خوښې لوبې دې کړي دي په لیکوالي او لوبې مې کړي فوټبال مې کړی دی او کبډي مې کړې ده او دا د انډیا فلمونه دې کتلي دي؟ فلمونه خو ورځ شوه ډېر زیات مې کتلي دي. کله چې بار به مسافرۍ کوو په لیبیا کې نو بس هم بس دغه مشغله وو بس یا کار او یا فلم. څوک اداکار ډېر متاثر دی؟ کوم اداکار؟ یاره د انډیا خو تقریبا هر یو اداکار خپل خپل ځای باندې چې کوم څه دی تو زیات پکې لکه دلیپ کمار نه د بھارت بھوشن نه د شاهین کپور صاحب نه راج کپور نه د دې نه ډېر جینکو کې د څوک داسې ښه کردارونه ولا خو جینکو کې خو معمول دي فلمونه به خاص ډېر په شوق باندې کتل او ډېر زیات کتل او نور داسې ډېر جینکای دي او په نومونو باندې نه پېژنم. د شاعرۍ کتابونه لولي؟ شاعرۍ کتابونه مې کتلي دي او ګورم خامخا چې څوک ملګری کتاب چاپ کړي راولېږي نو بد له بده مرغه سره تبصره پکې پاتې شي رانه خو بهرحال هغې سره ومغه اس ام اس باندې بل دغه وکړم په تاثرات ورسره خپل شامل کړم او د هغې کتاب چې چا هم راکړی دی نو خود د زړه د بیخه مې کتلی دی او په خپل زده کې مې مولدات ورکړی دی او دغسې اس ام اس په دې کې مې مولدات ورکړی دی. دا ستا په خیال په صوابۍ کې نن سبا څوک ښه شاعر دی؟ زما په خیال للیک بھائی هر شاعر ښه شاعر دی ځکه چې هر شاعر په خپله ورته پورې ښه لیکل دی خو بس دا خو د الله دین دی د الله هغه چې چا دی څومره تخیل ورکړي څومره ماضي ورکړي بس هغه د خپل کیفیت مطابق ښه لیکل کوي هر شاعر. د الله ستا په خیال شاعري زده کېدی شي؟ یعنې د خو هم د شاعر پیدا کېږي زده کېږي. زبردسته خبره یې وکړه بلکل زما د زړه خبره دې وکړه. دوم وام شاعر قدرتي وي الله ولا برخه ورکړي وي او تلک کار دم چې دي معاشره کې دغه کې کینی شاعران و ادیبانو سره تنقیدي غزل راته وایي هغه ورځ کې ما ته کوم غزل رالیکلي واوره ته ډېر ښکلی دی چې د حد نه مو د په حد کې د حد نه مو د په حد کې اوسه او څومره چې په هغه کس کې اوسه او هسې نه تیلو نه په تېره دې شي هغه متل هم ده زمونږ هسې نه تیلو نه په تېره دې شي له شمېره مو د عادت کې اوسه او شعر دی چې څوک دې د ذات په میور پوه نه شي څوک دې د ذات په میور پوه نه شي تفسیر کې نه شي په ابجد کې اوسه او که د انسان چاپه په ځان لګوي للیک صاحب که د انسان چاپه په ځان لګوي یا خو د نفس سره په جد کې اوسه او وای رحمان ځان امانت ته دلته وای رحمان ځان امانت ته دلته بیا امانت په تور لحد کې اوسه او شعر دی چې پښتونه یاره پښتو مه هېروه پښتونه یاره پښتو مه هېروه چې یو پښتون په دغه مت کې اوسه او اخري شعر دی چې سردار ځان په ادب پوه کړه سردار ځان په ادب پوه کړه بیا د غزل ناوې ته سند کې اوسه. ډېر زبردست
یار به نه ګورو ما یار به ګورو دا په هغه لیکلو دا تاسو دا مې وی دا راته ووایه مقدار به نه ګورو معیار به ګورو مقدار به نه ګورو معیار به ګورو په تنقیدي نظر کردار به ګورو او دا چې هر څوک وایي د کار سړی دی دا چې هر څوک وایي د کار سړی دی دغه د کار د سړي کار به ګورو او شدي میراث د مړ ژوندون دا کلی شدي میراث د مړ ژوندون دا کلی ژوند د ژوند د مستی ښار به ګورو او ځان چې وجود ګڼي د خپلې خاورې ځان چې وجود ګڼي د خپلې خاورې پښتون دفتر له دا تالار به ګورو او تېز کې خلکو کې ډېر خلکو کې ډېرې وشوې سرو وینو کې خود خو سپینه من له سلار به ګورو او منصوري چغه چې سردار ویسته منصوري چغه چې سردار ویسته راځه مولا اوس نوې دار به ګورو دغه د کار خبره ده بیا پکې دا شعر راته ووایي دا چې هر څوک وایي د کار سړی دی دا چې هر څوک وایي د کار سړی دی دغه د کار د سړي کار به ګورو ډېره مننه سردار علي ډېره مننه خوشحاله اوسې ښاد آباد اوسې کور د ودان کتونکو دا و سردار علي سردار مونږ ته ډېر ښکلې شاعري واوروله او مونږ ډېر ښه ملګری ډېر استاد شاعر مونږ ډېره مننه کوو د وخت راکولو صاحب جان د دې اجازت ورکوي ولي الله سپارم الله پامان